ویای اغیار سی د دوزخ ژبه ده، ویای اغیار سی د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته له پښتو سره ځم. او امیر کروړ بیا له نن څخه تر 1400 کاله له مخه د پښتو یو نظم ویلی دی. هغه وایي زه یم زمری پر دې نړۍ له ما اتل نسته، په هند و سیند او په تخار او په کابل نسته، بل په زابل نسته له ما اتل نسته. زمری پر دې نړۍ له ما اتل نشته، په هند و سیند په تخار او په کابل نشته، بل په زابل نشته له ما اتل نشته. هسې خو په نړۍ کې د پښتو نړیواله ورځ د مۍ پر 19 باندې لمانځل کېږي، خو زما په فکر باندې پکار دی چې د پښتو دغه نړیواله ورځ موږ یوه اونۍ ولمانځو. هغه په دې چې کوم زموږ ماشومان دي، زموږ کومې ښځینه دي او کوم زموږ نارینه دي، هغو ته موږ د پښتو لیک لوست ور وښیو چې بیا په راروان وخت کې دوی پښتو په لیکلې بڼه کې هم لیکلی شي. استاد حبیب الله رفیع صاحب لیکي وایي پښتو نن سبا د نړۍ د نږدې هغو 500 معتبرو ژبو په کتار کې راځي چې ښه ادبیات لري او په افغانستان، پاکستان، هند، چین، ایران، اروپا، امریکا، استرالیا او داسې د نړۍ په بېلابېلو هیوادو کې تر 8 کروړه پورې زیات انسانان په پښتو کې خبرې کوي. د پښتو الف ب یا الفابet 44 په پښتو کې خلک په ننګرهارۍ یا یوسفزۍ او په کندهارۍ لهجو کې خبرې کوي، خو د پښتو املا چې په هر لهجه کې ته خبره کوي لیکل کېږي یو رنګ. د افغانستان تر ټولو زیاته ویونکې ژبه پښتو ده. پښتو په لیکلي شکل کې تر 1500 کاله زیاته زوړ تاریخ لري. د تاریخ پوهانو په نظر کې تر عیسی علیه السلام له مخه 1525 کاله له مخه هم پښتو ویل کېده او لیکل کېده. په ایران کې یوه ډبره د داریوش اعظم په زمانه کې جوړه شوې وه، پر هغه باندې د پښتو توري لیکل شوي وو لکه نه زه اړیکی وم، نه زه دروغجن وم، همداسې نورې تورې هم لیکل شوي وو چې تاریخ پوهان وایي چې دغه د پښتو توري دي. نن سبا په 2025 کې خلک په کمپیوټر کې هم پښتو لیکي او په پښتو باندې پر ټولنیزو رسنیو باندې خبرې هم کوي. د پښتو ټي وي چینلان هم شته، دارنګه ریډیو چینلان هم شته او خلک په پښتو کې پی ایچ ډي هم کوي. خو یوه خبره چې کومه ده هغه د پښتو په پرمختګ کې خنډ دی چې زموږ هغه خلک چې هغه پښتانه دي، خو د هغه باوجود هم دوی چې کله پښتو بیایي یا له هغه سره اردو زبان چې دی هغه مکس کوي یا په انګریزي ورسره مکس کوي او هغه سوچه پښتو کوم چې د پښتو د پرمختګ لپاره ډیر ضروری ده هغه ډیر کم خلک وایي. نو پکار دی چې موږ په سوچه پښتو کې خبره وکړو او پښتو چې کومه ده د پښتو په لیک لوست کې خپل رول ادا کړو.